چې ستا په کور کې د یو ماشومې سره داسې زیاتی وشو ته به هله کولیام پانسي مقرر کړي هله به ته کولیام پانسي بیا وخیږې په هغه درندو باندې په هغه بېضمیرو باندې په هغه د نه سړي بچو باندې یو چند پښتنو چې د خدای عذاب به ورته زه وایم څنګه چې په چاینا کې کرونا وایرس عذاب راغلی داسې په دې چند پښتنو باندې داسې عذاب نازل شوی دی چې د 4 کالو د 3 کالو د ماشومې سره دا پکې نه ګوري چې دا ماشوم ده او که لوی د خو رانیسي یو پټوته کوي او دا غلط کار او د هغې نه بعد قتل غلط کار د هغې نه بعد قتل دا یو بل کوشش شروع شوی خو دې حکومت ته صرف وایم چې دا بدتر دا کولیام پانسي هله هم کې چې کله ستا په خاندان کې خدای مکه د یو ماشومې سره دا چل وشو هله به ته پانسیام کې موجوده حکومت ته مې دا درخواست ده چې مهرباني وکړه د کولیام پانسي ولګوه چې دا درنده چې دي دا ساړه شي دا مرداران شي چې د دونه خلک عبرت واخلي چې بیا د ماشومانو سره دا کار به بیا نه کوي د دې په بدل کې به بیا د ماشومانو سره مینه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو امید لرم چې خبرې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې د کم کیسونه چې روان دي د ماشومانو سره چې کوم زیاتې کیږي نو یقینا چې د دې مخنیوي پکار دی احتجاجونه پکار دي او دا روډونه بلاک کول غواړي چې د حکومت ته کم از کم سپته لګي ځکه چې د حکومت په دې باندې بالکل څه پروا نشته حکومت په ځکه پروا نشته چې لکه دغه د کور نه د ماشوم سره خدای مګه دا کار نه کیږي دا چې صرف کیږي د غریب سره کیږي ولته غریب بیوسه دی غریب څه کولای نشي مجرمان دولیږي جیل ته په جیل کې په خوراکونه کوي چې یاره دال خور دا خور خپل کارونه به وړه پیږي کله پیسه کوي کله څه کوي. کولیام پانسي په کار د دې ټولو خلکو دا مطالبه ده چې د دې قسم مجرمان چې کومي دوی ته کولیام پانسي په کار ده چې د دې نه خلک عبرت واخلي ځکه چې تر اوسه پورې لا پانسي نشته نو رو په رو کیسونه سیوا کېږي د حوض نور نه بعد حوض نور جنې چې د هغې نه بعد 3 کیسه نور لالو زما په سیټ چې دا کوم ویډیو چلیږي یقین وکړئ چې دا اوس تازه ویډیو ده بالکل د 4 کالو ماشومه ده د 4 کالو ماشومه چې لکه نه خبرې کولی شي هېڅ نه په هېڅ نه پوهېږي لکه داسې ماشومان چې هغه صرف سړی ښکلوي مینه ورسره کوي او دا داسې یو ځناور داسې درنده راپېښ شوي دي لکه دا به زه وایم چې دا د خدای تعالی د طرفه یو عذاب دی په دې پښتنو باندې په یو چند پښتنو باندې د خدای د طرفه یو عذاب دی څنګه چې په چین کې کرونا وایرس هغه خلک ویادوي نو زه وایم چې دا وایرس خدای په دې پښتنو کې لګولي په چند پښتنو کې دا لګېدلي چې د 4 کالو ماشوم او د 8 کالو ماشوم او د 12 کالو ماشوم لکه چې هغې ته د چا ذهن کې دا راځي نه چې لکه دا چل به څوک د دې سره وکړي نو حکومت ته مې صرف دا درخواست دی چې مهرباني وکړه چې ته سریام پانسي عام کا سریام خو چېرته دا ستا په خاندان کې د حکومت کې چې د چا لاس دي په دې موجوده حکومت کې چې د چا لاس دي هغو ته صرف دا وایم که چېرې ستا په خاندان کې چېرته د یو ماشومې سره داسې وشو نو کیدای شي چې ته بیا د پانسي عام کې خو تر د هغې پورې ته د پانسي عام کې نه چې تر څو پورې لکه مطلب دا ستا په کور کې د یو ماشومې سره خدای مګه دا کار وشو چې یو درنده داسې راپاسي یو د 4 کالو د ماشومې سره د زیاتې کوي کوشش کوي د هغې نه بعد به بیا خامخا هغه مړه کوي ځکه چې ماشوم خو پوهېږي نه هغه بس بیا یېرېږي چې کور ته به دی لاړ شي حل به ووایي د هغه بدنامۍ د لاسه یې مړه کړي او په یو ګنو کې ورغورځوي او بیا تاسو ته پته چې په ګنو کې د سپي ګیدړان دي غوښې وخوري او ریښې ریښې بیا کور ته راوړي چې هغه ښکاري هم نه یو د هغه لکه کیس او یو د دې بل ماشومې دا کیس چې راغلی زه تر هغه پښتنو ته یم چې دغه دا درنده دي دا درنده زه یم چې دې حکومت لا ډو ورکوی د دوی سریام زه یم چې په ډزو باندې سوري سوري کېدو او یا د سره ټوکې په هغې باندې خس خس کړي چې د 4 کالو ماشومې سره ته دا قسمه زیاتې کوشش ته کوې که نه چې ستا دا ضمیر دا اوده دی که مړ دی زه خو دې صرف اریان کړی مې د یو چند پښتنو ټول پښتانه خو داسې نه دي خو یو چند پښتنو چې کوم دي لکه په هغو د خدای عذاب دی که دا ولې پښتنو سوال ده د کومینټ ته کوم چې د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ او لکه دا حالات داسې راغلي دي چې څوک ماشوم لکه بهر ته چې ستا په ګاونډ کې هم دوکان وي ته هغې ته نشي پرېښودی یوازې نو مهرباني وکړئ په کور کې چې څوک لوی کس وي نو مهرباني وکړئ چې د خپل ماشوم سره چرته هم ځئ د خپل ماشوم سره ځئ واپسې د سکول متعلق چې کوم د سکولونو ټیم وي د هغې نه بعد هم کوشش کوو چې د چوټۍ ټیم ته ځان رسوئ تر د ګیټ نه خپل کوره پورې رسوئ د حالات داسې راغلي دي چې دا درنده داسې راپاڅېدلي یو څو درنده پکې دي چې هغو یره نشته یره یې ولې نشته چې په پاکستان کې د داسې کیسونو چې دی سنګینه سزا نه ده مقرر شوې چې د دې کیس داسې سزا د سریام پانسي د دې سزا ده دا د دې مقررول غواړي چې څوک هم دا کوي او ډایرکټ پکې نه روغه هېڅ پکې نه پکې ګنټۍ سارېدلې خو چې صرف هغه مجرم جرم اقرار وکړي چې دا چل مې کړی دی او ډایرکټ د پلانکې ورځ ولور کړي چې په پلانکې ورځ په پلانکې چوک کې به ستا پانسي او ټول خلک پسې تر وغواړي چې داسې 2 پانسي دې ورکړله 3 پانسي دې ورکړله نو قسم درته زه خورم چې تر د هغې نه بعد که بیا څوک د ماشومانو ته وګوریم چې دا ماشوم روان دی زه یم چې بیا به ښکلول او مینه به بیا د ماشومان سره شروع شي نو مهرباني وکړئ د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ والسلام.